بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه پر لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان موومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د امریکې په نورو هیوادونو کې لاسوهنه، 5مه برخه. ګرانو وطنوالو، څنګه چې ما تاسو ته په 4مه ویډیو کې ویلي وو چې د دویم جهاني جنګ نه وروسته امریکې څنګه د دنیا نه د خپلو راچاپېرولو پلانونه مخ پر وړاندې بوتلل. دا هغه وخت و چې نور استعماري طاقتونه کمزوري شوي وو، کالونۍ له منځ نه یا تللې وې او یا د ختمېدو په حال کې وي. د استعماري ځواکونو د واک سیستم له منځه تللی و. نور صنعتي قدرتونه د جګړې څخه وروسته په ځانونو بیا رغونه کې بوخت وو. د 1900 کال په شاوخوا کې نړۍ بنیادي طور له اقتصادي پلوه 3 قطبي شوې وه، لکه په شمالي امریکا کې میشت متحده ایالات، په اروپا کې میشت جرمني او په آسیا کې میشت جاپان. 3 لوی اقتصادي قدرتونه وو. نو امریکې د خپل اړینه پالیسي وګرځوله چې شاید په ټوله نړۍ کې 800 پوځي اډې ولري چې دا کار بل یو هیواد هم نشي کولی. امریکې وویل چې موږ په نظامي برخه کې دومره مصرف کولی شو چې باقي ټوله دنیا یو ځای هم شي نو دومره مصرف نشي کولی، او موږ د پلان جوړونې په میز د ویجاړولو وسیلو سره د تخنیکي پلوه ډیر زیات پرمختللي یو ترڅو د هر هغه څه څخه کار واخلو چې چا خوب هم نه وي لیدلی. او ولې موږ د منځني ختیځ او منځني اسیا پر څو هیوادونو باندې د یرغل لپاره 100 ټریلیونه ډالر ولګول، او لا هم په هغه هیوادونو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول خپل کنټرول لرو. دا ډېرې جدي ستونزې دي چې د هر هیواد د وس کار نه دی. د متحده ایالاتو حکومت په ویتنام کې ماتې وخوړه، مګر یوازې په کور کې دننه امریکا زخمی شوه. په بهر دنیا کې په دوی هیڅ اثر ونه شو. خو بل اړخ ته د امریکای حکومت د 2021 کال د اگست په 15مه له افغانستان څخه ووتله، خو داسې نه ښکاري چې په کور دننه امریکا د ستونزو سره مخامخ شوې وي. داسې ښکاري چې ته به نه وې چې دوی په افغانستان کې ماته خوړلې ده، او اوس هم د افغانستان دولت په رسمي توګه بنلو ته خنډونه جوړوي. خو د افغانستان نه وتل او د ویتنام نه وتل سره توپیر لري. په ویتنام کې 80,000 امریکایي سرتیري وژل شوي چې په افغانستان کې 2,400 امریکایان مړه شوي وو. د ویتنام د جګړې په پای کې په امریکا کې د جنګ خلاف یو لوی لاریون شوی و، خو ولې د افغانستان اړوند یو لاریون هم نه و شوی، ځکه چې د امریکې د خلکو لپاره د افغانستان جګړه یوه اسانه جګړه وه. حالانکه دا جګړه د مسلکي اردو او ځانګړي ځواکونو لخوا ترسره شوې وه. اگر چې د متحده ایالاتو تالفات سخت وو، مګر د ویتنام په څیر جدي نه وو. چې هر کله متحده ایالات په دې پوه شول چې د افغانستان په یرغل کې نه هغوی خپلو ستراتیژیکي او نه اقتصادي موخو ته رسېدلی شي او جنګ هم لګیا دی بیلي، نو بیا امریکې د افغانستان جګړې سره هیڅ علاقه نه درلودله. خو د افغانستان نه د تښتېدلو لپاره اسانه لار نشوه موندلی. که څه هم کالم لیکونکو د دې په اړه خبرې کولې چې د افغانستان نه داسې وتل د امریکې لپاره یوه لویه ماته وه او د امریکا پیړۍ پای ته ورسېده. خو په متحده ایالاتو کې د ډېرو خلکو لپاره داسې خاص لویه خبره نه وه، او په هغې هیڅ اغېزه هم نه درلوده، او نه د امریکې په ځواک باندې څه اغېزه وشوه. د افغانستان یرغل یو له هغو نادرو یرغلونو څخه دی چې امریکې ترېنه هیڅ جیو سټریټیژیک هدف نه دی ترلاسه کړی، ځکه چې متحده ایالاتو د افغانستان اړوند هیڅ پلان نه درلودو، او د جنګ په جریان کې امریکې د افغانستان نه عسکر وویستل او عراق ته یې ولېږل. که امریکا په دې توانېدلې وي چې د افغانستان اشغال کېدو وروسته دوی په افغانستان کې په بشپړه توګه خپل حاکمیت قایم کړی وي، نو د امریکې لپاره د دې 3 ګټې وي چې ترېنه برخمن شوې وي. لومړی، په کال 2010 کې د متحده ایالاتو پینټاګان په یو راپور کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه د $1 ټریلیون په ارزښت قیمتي فلزات یعنی معدنیات شتون لري. د هغه کال په وروستیو کې د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شعراني وویل چې ښایي اصلي شمېر
تر 3 ټریلیون څخه هم زیات دی او اړتیا نشته چې یو هیواد دی په مستقیم ډول د افغانستان خپل قانوني جوړ کړي او د افغانستان دغه شتمنۍ دی وکاروي لکه څنګه چې موږ د نړۍ له نورو برخو څخه لیدلی شو. مګر بیا هم دا مهمه ده چې په دې بحث وشي. دویمه ګټه دا وه که چېرته متحده ایالاتو د افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستلو کې بریالي شوي نو دوی کولی شو چې د چین په مشرۍ د یو کمربند او یوې لارې د نوښت چې موخه د افغانستان په ګډون په منځني اسیا کې د زیربناو جوړول دي د بشپړې کامیابۍ مخه نیولې شوه. هیلري کلنټن هیله درلوده چې د ورېښمو د نوي سړک سلک روډ په جوړولو کې د متحده ایالاتو څخه کار واخیستی شي لکه څنګه چې هغې په 2011 کال کې د هندوستان د تامل ناډو ولایت په پلازمینه چینای کې په یو وینا کې ویلي وو چې دا سلک روډ به له هندوستان څخه د منځني اسیا هیوادونو ته وګرځي ترڅو د چین د شرق او د غرب اړوند د هغه سوداګریز پرمختګونو مخه هم ونیسي او د منځني اسیا هیوادونو سره د روسیې تاریخي اړیکې به هم کمزوري کړي. د امریکې دریمه ګټه دا وه چې د امریکې د حاکمیت لاندې افغانستان کې به دوی فوزي اډو ته د لاسرسي په وجه د امریکا متحده ایالاتو ته دا فرصت برابر کړی و چې د چین په سیانکان او یغور خودمختاره سیمه او د ایران په ختیځو ولایتونو کې خپل شرارت او لاسوهنې وکړي. دا رښتیا ده چې له افغانستان نه تښتېدلو د متحده ایالاتو په ځواک باندې هیڅ اغیزه نه ده کړې مګر که چېرې متحده ایالات په دې توانېدلی وي چې په افغانستان کې یو پیاوړی دولت رامنځته کړی وي نو ممکن وه چې په اسیا کې د متحده ایالاتو ځواک لوړ کړی وي. په ځانګړې توګه د خپلو سیالانو د چین او روسیې پروان دی. خو چې څنګه ما وویل چې امریکې په بشپړه توګه د افغانستان د اشغال کېدو نه وروسته خپل ټول پلانونه نو سنجولي. د 2021 کال د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې له افغانستان نه د امریکا له وتلو څو اونۍ وروسته د امریکا فوج اعلان وکړ چې په عراق کې به خپل پروفایل بدل کړي. نور د متحده ایالاتو اردو په هغه هیواد کې په جنگي ماموریت کې نه ده بلکې دا به اوس یوازې عراقي ځواکونو ته مشوره مرسته او توان ورکوي ځکه چې دوی د اسلامي دولت داعش سره جګړه کوي. امریکا د عراق له انبار ولایت څخه خپل لوجستیکي مرکز کویت ته انتقال کړ. خو دا وتل له عراق څخه د اوږدمهاله وتلو په برخه کې یوازې یو بل مهم پړاو په نښه کړی و چې په 2009 کال کې پیل شوی و. په هغه کال کې د متحده ایالاتو حکومت د عراق له پارلمان څخه د ځواکونو د نوي وضعیت تړون په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی و چې د نورو شیانو ترڅنګ به د متحده ایالاتو سرتیرو ته د اضافي امکاناتو توان ورکړي. خو د متحده ایالاتو پوځیانو نه غوښتل چې د عراق د قانون یا د عراقي قانون جوړونکو تر واک لاندې کار وکړي کوم چې په خپل هیواد باندې د خپل حاکمیت په کارولو ټینګار کولو. خو له دې قانون څخه هیڅ هم د عراق په شمالي برخه کې د کردانو په خودمختاره سیمه کې نه پلی کېدل چې کومه سیمه متحده ایالاتو په کال 1991 کې له عراق څخه جلا کړې وه. په 2009 کال او بیا په 2020 کال کې بیا د عراق څخه د متحده ایالاتو د وتلو لپاره ثابت دلیل دا دی چې د عراق مختلف حکومتونه د 2015 کال د اسلامي دولت ګوند له اړخه د ابراهیم الجعفري له حکومت څخه نیولې تر اوسني پارلمان پورې چې مقتدا الصدر واکمن دی په عراق کې د امریکا دایمي فوجي حضور به نور ونزغمي. د ایران او عراق ترمنځ د نورمال کړکېچ سره سره په دې خبره ډېر لږ کسان اختلاف لري چې د متحده ایالاتو پر ځای ایران د خپل مخالف صدام حسین له لرې کولو څخه ډېرې ګټې پورته کړې وي. د 2 کلونو په موده کې د کال 2001 او کال 2003 ترمنځ متحده ایالاتو خپل نظامی ځواک د ایران د 2 سترو مخالفینو په افغانستان کې د طالبانو او په عراق کې د صدام حسین د لرې کولو لپاره وکاراوه. دغه جګړو ایران ته ستراتیژیکي ګټه ورسوله چې د امریکې د ستراتیژۍ ایران د امریکې سیالانو روس او چین ته نور هم ورنږدې کړو. نو آیا دا امکان په واشنگټن کې د ستراتیژۍ پلانونو جوړونکو په نظر کې ولې نو ساتلی چې په دې بحث کړی د نوې محافظکار غورځنګ نوې امریکایي پیړۍ یعنی نیو امریکن سنچري پروژې کومه چې ډېره عامه وه ډونالډ راسفیلډ او پایل وولفویټس یو پلان درلودو ترڅو په سیمه کې د خپل کنټرول د پراخولو لپاره د امریکا ځواک وکاروي. او دغه وجه وه چې د 11 سپتمبر پیښه د دوی لپاره د ښه راغلاست یوه پلمه وګرځېدله. د عراق په اړه د پوهېدو لپاره باید چې موږ بیرته کال 1909 ته لاړ شو.
دا هغه وخت چې د عراق په اړه د متحده ایالاتو پالیسي په چټکۍ سره د صدام حسین په قوي ملاتړ بدله شوه، کومې چې په بشپړه توګه د ایران سره تړاو درلودلو. کله چې په کال 1909 کې د ایران انقلاب راغی، د امریکای رئیس جمهور د کارټر ادارې جنرال رابرټ هوسیر ته امر وکړو چې د نوي حکومت د نسخولو د ایران د شاه او یا داسې نورو دیکتاتورانو بیا د راستنولو لپاره پوځي پاڅون وکړي، مګر د جمهوریت ټیکدارانو دا کار ونه کړی شو. د کارټر د ملي امنیت مشاور برزنسکي هم په دې اړه ډېرې په ښکاره ډول داسې خبرې کولې لکه څنګه چې په تهران کې د اسرائیلو وروستي سفیر اوري لوبراني کولې. هغه امریکای ته وویل که تاسو دې ته آماده یې چې د ایران په کوڅو کې 10,000 کسان ووژنئ نو تاسو به وکولی شئ چې شاه بیرته راولئ. وروسته له دې چې عراق په 1980 کال کې پر ایران برید وکړو نو امریکای سمدستي د عراق قوي ملاتړ ته مخه کړه. د ډونالډ رمسفیلډ یو مشهور عکس هم شتون لري چې له صدام حسین سره ملاوېدلو چې پکې په ایران د عراق بلا اشتعال برید په ملاتړ کې عراق ته د وسلو استولو تړون وشو چې دا د عراق له اړخه په ایران یو وحشتناک برید و، خو امریکا د عراق په شا ودرېده چې په پایله کې په سلګونه زره ایرانیان ووژل. دا خبره صحیح ده چې متحده ایالاتو په مستقیمه توګه په هغه جګړه کې د عراق په ملاتړ مداخله وکړه چې عراق د ایران سره پیل کړی و. د 1988 کال د جولای په 3 د امریکای USS وینسس د ایران د هوایي شرکت پرواز نمبر 655 چې د تهران څخه دوبۍ ته په سوداګریز دهلیز کې په ښکاره ډول پیژندل شوی و توغندي وتغول چې پکې سپاره ټول 290 ملکي وګړي ووژل شول. خو چې د متحده ایالاتو سمندري جهاز بیرته د ورجینیا د نورفولک بندرګاه ته راستون شو نو په زړه پورې توت هرکلی وشو. کپتان ویل راجرز ته د جارج H.W. بوش لخوا میډال ورکړل شو چې په داسې حال کې بوش وویل چې امریکایان هیڅکله د هر هغه ځل لپاره بخښنه نه غواړي چې دوی کوي، او که تاسو غواړئ چې سوداګریزه الوتکه وغورځوئ نو هم هیڅ خبره نه ده، او موږ تاسو ته د ویاړ میډال درکوو. دا په نړۍ کې د بشري حقونو د علمبردار خبرې وي. ایران پوه شو چې متحده ایالاتو سره جګړه نشي کولی نو دوی یو جوړجاړي ته غاړه کېښوده. دا شاید په دې وخت کې و چې ایران د اټومي وسلو یو کوچنی پروګرام پیل کړی و چې شاید په عراق کې د اټومي وسلو د پروګرام د جوړولو لپاره د متحده ایالاتو هڅې توازن کړي. جارج بوش عراقي اټومي انجنیرانو ته بلنه ورکړه چې په هغه وخت کې د اټومي وسلو د تولید په برخه کې پرمختللې زده کړې ترلاسه کړي، کوم چې د ایران لپاره یو ډېر لوی او سخت ګواښ و. د 1990 کال د اپریل په میاشت کې مشر بوش عراق ته یو هیات واستاوه چې صدام ته خپل نیکې هیلې وړاندې کړي. دا د ریپبلیکن سناتور او د سنا اکثریت مشر باب ډول لخوا رهبري کېده. دوی د صدام د ستلو لاسته راوړنو ستاینه وکړه او ویل چې صدام باید د امریکا په مطبوعاتو کې په هغه باندې د ټولو انتقادي څرګندونو څخه ډډه وکړي. د وومن سناتور ایلن سیمپسن صدام ته وویل چې د هغه ستونزه د متحده ایالاتو له حکومت سره نه وه بلکې د متحده ایالاتو مطبوعاتو سره وه. هغه زیاته کړه چې د اساسي قانون له مخې د امریکایي حکومت دا نشي کولی چې په سمه توګه مطبوعات بند کړي، مګر دا غوره ده چې تاسو یې له پامه وغورځوئ. ډول وویل چې د امریکا غږ یو مبصر چې د صدام په اړه انتقاد کوو د دندې څخه لرې کړی شوی دی. دوی صدام ته وویل چې دوی د بوش د خپل ملګري په صدام حسین باندې غیر عادلانه انتقاد د پای ته رسولو لپاره هر څه کوي چې نور دا انتقادونه په صدام حسین باندې بند شي. د اعتراضونو په پایله کې د متحده ایالاتو د خزانه وزارت لخوا د زراعت د موادو یو لوی پیکج واستول شو چې دا په هغه سیمو کې د کرنې د بیا ژوندۍ کولو لپاره موادو چې د صدام لخوا د کردانو په وړاندې د لویدیځ کیمیاوي وسلو کارولو له امله ویجاړ شوي وي. خو څو میاشتې وروسته صدام یو تېروتنه وکړه چې هغه د امریکای د امر څخه سرغړونه وکړه او کویت یې اشغال کړو. ظاهره هغه دا فکر کوو چې هغه د امریکای له اړخه شین چراغ لري. په عراق کې د متحده ایالاتو سفیر اپریل ګلاسپي یو ډول مبهم بیان وړاندې کړی و کوم چې صدام فکر کاوه چې د یرغل لپاره شین چراغ و، خو داسې نه وه. نو صدام زر ته زره پوه شو چې هغه یوه تېروتنه کړې وه او د کویت نه د وتلو وړاندیز وکړو. خو د امریکا متحده ایالات
د صدام حسین د کویت نه د وتلو منلو ته چمتو نه و، ځکه چې متحده ایالات په شدت سره جګړه غوښتله. صدام په راتلونکو 9 میاشتو کې د یو ډول سیاسي جوړجاړي لپاره پرلپسې وړاندیزونه وکړل، خو متحده ایالاتو به حتی جواب هم نه ورکولو. دا وړاندیزونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت څخه په پټه راښکاره شوي وو، مګر مطبوعاتو د صدام هغه وړاندیزونه د راپور کولو څخه ډډه وکړه. حتی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د دوی د چلولو څخه انکار وکړو او خبره دې ته ورسېده چې متحده ایالاتو په عراق یرغل وکړو، د کوم چې په اسانۍ سره مخنیوي کېدلی شوه او کوم چې ډېر زیات غیر مشهور و. د انکوبیټرونو څخه د ماشومانو ایستل او بیا غورځول او د سعودي عربستان د برید لپاره د صدام د ګواښونو په اړه هر ډول جعلي قصو شتون درلودو چې بیا ټول وروسته افشا شول چې دا ټول دروغ وو. مګر دا جعلي قصې د متحده ایالاتو د خلکو د هڅولو لپاره ډېر ګټور وو. بل اړخ ته متحده ایالاتو یوازینی هیواد و چې د عراق د بمبارلو ملاتړ یې درلودلو. د صدام حسین ځواکونه د 1990 کال د اګست په 2 کویت ته ننوتل. 10 ورځې وروسته د اګست په 12 او بیا د اګست په 23 صدام حسین له کویت څخه د وتلو وړاندیز وکړو. د کویت د اشغال کېدو 10 ورځې وروسته صدام عراقي راډیو ته وویل چې هغه به د کویت څخه وځي که چېرې اسرائیل د اشغال شوي عربي ځمکې څخه وځي، خو دا په ساده ډول د منلو وړ نه وه او دا د وتلو وړاندې یوازې بیانیه وه. د اګست په 23 عراقیانو سپینې ماڼۍ ته یو پټ مکتوب هم استولی و چې دوی د کویت څخه وتل غواړي. دا هغه څه دي چې د لانګ آیلینډ په نیوز ډے ورځپاڼه کې راپور شوي وو. هلانګ هغه څه چې صدام حسین غوښتل چې د رومیلا یوازینۍ د تیلو ساحه کنټرول کړي، په کومه چې عراقیانو په کویت تور لګولی و چې په روسو کې یو سوري یعنې ډرلینګ کړی و چې د هغې په وجه دا فارس خلیج ته تضمین شوي لاسرسی و. خو د صدام دا خبره نه چا منلې وه او نه په رسنیو کې راپور شوې وه. خو چې څنګه میاشتې تېرېدلې نو د صدام حسین غوښتنې هم کمزورې کېدلې. د کال 1991 تر جنورۍ پورې هغه تقریبا هیڅ نه غوښتل. هغه خوشاله و چې خپل سرتیري په یو سویقاره طریقه سره د کویت نه وباسي. خو دا ځل نیویارک ټایمز په 8 مخکې دا قصه خپره کړه چې د فلسطین د ازادۍ د سازمان مشر یاسر عرفات د امریکا متحده ایالاتو ته د کړکېچ د کمولو پیغام استولی و او د صدام حسین وړاندیز یې وړاندې کړی و چې عراقیان د هیڅ شرط نه پرته د کویت نه وتلو ته تیار دي. ځینې عراقي چارواکو هم اشاره کړې وه چې ښاغلی صدام حسین له کویت څخه د وتلو لپاره چمتو دي، خو متحده ایالاتو جګړه غوښتله چې نړۍ ته خپل ځواک وښایي او نور هیوادونه ویروي. په هغه وخت کې د صدام حسین اغیزمن تسلیمېدل نه یوازې په رسنیو کې راپور شوي وو بلکې اوس هم په ټوله نړۍ کې هیر شوي دي او د تاریخ برخه جوړه شوې ده. عمومي روایت دا دی چې متحده ایالات د صدام حسین په مقابل کې په کلکه ودرېدل او هغه له کویت څخه وتلو ته اړ کړو او دا متحده ایالاتو ته اجازه ورکوي چې ادعا وکړي چې د کال 1991 د عراق جګړه یوه د اتلولۍ جګړه وه. په عراق د متحده ایالاتو یرغل د امریکې له اړخه یوه لویه د اتلولۍ لاسته راوړنه ګڼل کېږي. د امریکې فوج په ډېر وحشیانه ډول د عراق د ستر فوج په ماتولو کې بریالی شو. دغه عراقي بزګر عسکر په شګو او خټو کې ښخ کړی شول چې دا د لانګ آیلینډ د نیوز ډے او ورځپاڼې نیویارک ټایمز د راپورونو څخه ظاهره وه. په عین حال کې متحده ایالاتو په هر ځای کې چې دوی کولی شو بمبارۍ وکړي او د عراق زیربناوۍ د تصور نه بهر ویجاړې کړي. ګرانو وطنوالو، په دې اړوند زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د عباسي نواله تر دامو پورې زموږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.